د امازون د سل پوښتنو د لړۍ دوهمه پوښتنه: له کوم ځایه یې زده کړو؟ دا هغه پوښتنه ده چې اکثره خلک ورسره لاس او ګریوان دي، بالخصوص هغه کسان چې نوي غواړي د امازون کاروبار شروع کړي. زه هم همدغسې وم. تقریبا 2 کاله وړاندې چې ما کله غوښتل د امازون کاروبار شروع کړم، حیران پاتې وم چې له کوم ځایه شروع کړم. خو د یو څه فکر کولو وروسته لاړلم یوټیوب ته. هغه پوښتنې چې د امازون اړوند زما په ذهن کې موجودې وي، یوه به مې راخیستله او په یوټیوب کې به مې سرچ کوله. د 3 الا 5 ورځو په تېرېدو سره ټولې هغه ابتدایي پوښتنې چې زما په ذهن کې موجودې وي هغه ټولې حل شوې. لاړلم د امازون اکاونټ د جوړېدو تصمیم مې ونیو او په 15 الا 10 دقیقو کې مې د امازون اکاونټ جوړ کړو. له هغه وروسته مارکیټ ته لاړلم، یو 15 دانې پروډکټ مې راواخیستل چې تقریبا 50